سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نشه د انسان د صحت او وجود دښمنه ده او انسان تر مرګه رسوي. د همدغې نشې د سمګل کولو یعنی سعودي عرب ته د وړلو په جرم کې پاکستاني ښځې او خاوند ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه او هغوی پانسي کړی شو. د سړي نوم چې محمد مصطفی دی او ښځه چې فاطمه ایجاز نومیږي، دوی دواړو سره نشهیي توکي نیول شوي دي او د سعودي حکومت دوی دواړو ته د مرګ سزا اورولې ده او سزا یې ورته ورکړې ده. د سعودي نیوز له مخې دغه ښځه او خاوند دواړه د نشهیي توکو په قاچاق او په لیږدولو کې نیول شوي دي چې وروسته بیا کله دوی ته د مرګ سزا واورولی شوه نو دوی دغه فیصله په عدالت کې چیلنج کړه او د مرګ د سزا نه بچ کولو لپاره یې ځان ته وکیلانو نیول، خو لوی عدالت هم د دوی دغه خبرې وانه اورېدې او دوی په همدغه ګناه کې ککړ وبلل او دوی ته د مرګ سزا واوروله. د پاکستان د انصاف یو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان چې د JPP په نوم باندې هم یادېږي، هغوی د سعودي عرب دغه فیصله غندلې ده او ډیر د تشویش اظهار یې کړی دی او د هغې نه وروسته هغوی ویلي دي چې داسې نو کول پکار، بلکې باید دا خبره د مذاکراتو له لارې حل شوې وه او دغه ښځې او خاوند ته دغه سزا نه وه ورکړل شوې. هغوی زیاته کړه چې حکومت تل همدغسې کسان یوازې پرېښي دي او حکومت هیڅکله د دغسې خلکو مدد نه دی کړی او نه یې د هغوی د خلاصولو لپاره یوه لاره پیدا کړې ده. قدرمنو دوستانو، سعودي عرب د دنیا داسې یو ملک دی چې هلته ډېرې فیصلې د اسلامي اصولو مطابق کیږي او سزاګانې د اسلامي اصولو مطابق ورکول کیږي. که هلته څوک غلا وکړي نو لاس یې کټ کیږي او که نور مختلف قسم جرایم وکړي د اسلام د اصولو مطابق هغوی ته سزا ورکول کیږي. ځکه خو هلته دومره امن دی. که زموږ په ملکونو کې وګورو نو هر قسم غلط کارونه او ورانکاریانې خلک کوي خو بیا هم سرې سترګې ګرځي. اصلي خبره دا ده چې دلته قانون نشته، که پاکستان دی او یا افغانستان، مجرم ته سزا نه ورکول کیږي ځکه خو د نشهیي توکو کاروبار هم ښه په درس کې روان دی او هیڅ قسم مخنیوی نه کیږي. دوستانو، که د پاکستان یا افغانستان حکومت هم دغسې مجرمانو ته دغسې سزاګانې ورکړي او په نشهیي توکو کې ککړ خلک یا دغسې نورو خرابو کارونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون سره سم سزا هغوی ته ورکړل شي، بیا به هیڅوک هم دا جرأت ونه کړي چې دغسې وران او غلط کارونه وکړي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ. تاسو کولی شئ دا خبر په انټرنیټ باندې هم سرچ کړئ او ویې ګورئ. له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.